په افغانستان کې د اسلامي امارت د عمومي واکمنۍ د دریم کال په رارسېدو سره په یاده موده کې د هیواد د تولیداتو او صادراتو کچه د پام وړ لوړه شوې ده. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې مرستیال وویل چې د هیواد د صادراتو زیاتوالي لامل له کورنیو تولیدونکو څخه د حکومت هر اړخیزه ملاتړ دی. امارت اسلامی توانسته است که در 3 سال حکومت خود توانسته است که درباره صنعت و درباره تولیدات داخلی تقریبا کارهای شایان را بکند. ما تقریبا نسبت به سال گذشته صادرات ما 2 برابر افزایش یافته. سهولت هایی که برای تاجران و متشبثینی که ما به وجود آوردیم، امارت اسلامی به وجود آورده، مشکلاتی که در تعرفه ها داشتند، مشکلاتی که در گمرکات داشتند، مشکلاتی که در صادرات داشتند، این مشکلات تماما ما مرفوع کردیم. د غراز د بلخ ولایت د پانګونې او سوداګرۍ خونې رئیس وویل چې د هیواد د صادراتو ارزښت 2 میلیارډ ډالر ته رسیږي چې دغه کچه د تیر حکومت په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. در نظام قبلی سالانه در حدود 8 میلیارد واردات داشتیم و صادرات ما در حدود 700 میلیون تا 1 میلیارد بود. اما در نظام فعلی که دولت خیلی کوشش میکنه که تاجران حمایت خوبتر بکنن، پالیسیان چنین است، یا حجم صادرات ما روزافزون بلند شده میره، یعنی در حدود 2 میلیارد سالانه رسیده. همدارنګه په دې ولایت کې د فابریکو یو شمېر خاوندان د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او د ودې په موخه د اسلامي امارت له لوري د مالیاتو او ګمرکي تعرفو کمول له مهمو اقداماتو څخه ګڼي. تا 5 سال 10 سال پیش یک کشور تنها مصرفی بودیم. حالا خوشبختانه که اموال کالاهایی که تولید میشه در افغانستان صادرات هم میشه. مواد خامی که ما وارد میکردیم یک بحث یگانه و دوگانه بود که بحث دوگانه محصولش بسیار بالا بود. فعلا امارت اسلامی و تمام مواد خام فابریکات صنعتی و تولیدی را یگانه ساختن، یعنی قیمت گمرکی محصولی که پرداخت میشه 1% است. سهولت دومی که ایجاد کردن سهولت ایزی است که مالیه انتفاعی شرکت های تولیدی صنعتی و خدماتی را از 4% به 2% ساختن که این سهولت ها را ایجاد کردن. این مستقیم سر قیمت تمام شد اثر مستقیم خود داره و زمانی که قیمت تمام شد پایین بیاید تاجر میتونه که رقابت کنه، تولیدات خوبی را عرضه کنه. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د افغانستان د محصولاتو ډیره برخه ازبکستان، پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته صادریږي.